ګوره که د افغان چل باندې کوې مایک را باندې بندوې لاندې مې کته کوې بیا ضرورت نشته چې ما ورته سوال جواب سره ووایو بیا به ته په ما مایک بندوې هغه خوند نه کوي. ګوره دا ډېر خلک یا نقیبه زه تا ته یوه خبره کوم بیا ته تا ته زه میک در خلاص کړم مطلب مې دغه شی ده چې ته خبرې وکړه لیکن یو ته د چا په شخصیاتو باندې خبره کوې شخصیات ما درته ثابت یو منټ خو ودرېږه ته خو لږ خبره سره واوره که ته چیرې د خلکو په شخصیاتو باندې لګېږي نو اوس به بیا زه درته وایم چې حیدرعالم صاحب چې پوښتنه وکړه بیا به درته وایم سادات صاحب چې پوښتنه وکړه بیا به دا نور ورونو ټولو چې پوښتنه کوي لایف بلې خواته ځي. نن د موږ موضوع شخصیات نه دي. ته له ما سره داسې بحث وکړه چې یا بل ملګري سره داسې بحث وکړه چې هغه منطقي وي او دا کوم ملګري چې لایف ګوري هغو ته یو څه ورسېږي او ملګرو دا لایف در سره نه شریک کړي کیبه وروره مهرباني وکړه د شخصیاتو موضوع د موږ قطعا نه ده. ګوره ته وایې د کابل اداره ګوره دا چې دی ګوره ما به خپلې خبرې ته پرېږدي چې ما کوشن درته پوره کړې بیا به ته جواب راکړې خبرې کوې داسې به نه وي دا اوس ته په کوم انداز باندې خبره کوې ته اوس چا نه سوال در باندې کړی نه چا پوښتنه در کړې ته بیا اوس ګرم سوی دومره تیز خبره سوکه خبرې وکړه تا ته مې یک در خلاص کړی دای تبلیغاتو ته زمینه برابروي یاره که مشکندا وکړه یو منټ که مشکندا وکړه دا ګرد نه الله ته باندې وایي ستا خوند الحمدلله زما خوند دي زما او ستا مشکل دی نه د کور مشکل هېڅ مشته نه دی الحمدلله بالکل دغه خبره ده صحیح خبره ده صحیح ده. ګوره اوله خبره دا ده ګوره اول د واره زه دا درته وایم چې طالبان د پاکستان غلامان دي لوړ نښاني یې دغه دی چې پر کونړ یې بمبار وکړی دوی د هغه په بدل کې هیڅ منطق جواب نه وایي پر سپین بولدک باندې جنګ وشو دوی د هغه جواب هېڅکله نه کوي ور پاکستان ته چې دا ولې یا ولې نه ټول دغه اردو ورسره وجنګېدله د دغه عوام پر سر د دغه خلکو پر سر ورسره وجنګېدله دوی دغه دی چې دوی دغه د پاکستان جواب نه کوي ور دوی د پاکستان غلامان دي. اوس د خبره خلاصه شوه بالکل حیدرعالم صاحب محترم صاحب ما ته اجازت راکړه سید ته خبره وسادات صاحب ته خبره وروره جانه مننه چې ډېر ښه سوال دې وکړه دا به موږ تا سره نقیبه وروره پوښتنه څوک وکړي دا میک بندوي امارت زنده‌باد وروره ته میک بند کړه ور وروره زه به دا در سره ومنم چې د امارت د پاکستان غلامان دا به زه در سره سل په سله کې ومنم دغه اسدالله خالد څه وظیفه یې ده ټانک توپ زمیني هوایي د اسدالله خالد په لاس کې ده د ده نه چې اسدالله خالد لاړ چې هغه وکیلانو سره پټې پټې خبرې کوي. مهرباني ګوره ته دا د ما تا سره هغه خبره نه در سره کړې ما د دغه سوال در باندې کړی ته ما ته د دغه جواب راکړه. نقیبه وروره یو منټ ګوره دا د طالبانو غلامي په سل کې یو پیسه دم زه نه در سره منم څوک چې د امارت دښمن وي یا امارت ته توهین کوي یا په دغه نامه باندې داسې راځي چې دلته صرف د امارت جنډۍ او دا شان یې لګولي نور د اسلامي امارت یا دغه د مشرانو توهین کوي په هغه خپله لعنت وایم. ګوره په یو پیسه د هم د پاکستان د غلامي ثبوت نه لري. ګوره تاسې څه وکړو چې دلته تا وویل چې ملي اردو ورسره وجنګېده تاسې څه وکړو حکومت دې تاسې د په پوستو تاسې ورسره ولاړ یاستئ موږ څه ورسره کړي زه به له ده سره ډایلوګ وکړم دی په کراره یو ودرې ګوره ما پر احرار باندې سوال کړی ما احرار سره پرېږدئ مایکونه بند کړئ له ما سره خبرې کوي سید حیدرعالم احرار صاحب ډېره په اجري سره او په هغه سره کاشکل ته غلامان وه د طالبان بیا به د دروازې د طالبانو په مخ کې تړلې شوې وه دا کونړ کې کوم نیولې پاکستان دا به عبدالله جان وروره یو دی لایف د هغه ډېر باید خیال وساتو چې یو ملګری خبره کوي به په مابینځ کې نشي ورغه اوس دلته که چیرې موږ نقیب دا رقم کو چې هر یو جلا خبره ورته کوو نو بیا خامخا ده ته به هم غوسه ورځي یا به دی څه وایي خو ده نن ما سره دغه تعهد کړی زه به تر پایه پورې کنځا نه کوم. نو ما دغه تا باندې سوال وکړو چې طالبانو د امریکایانو سره تر اوسه پورې دا په دومره جنګ یې ورسره وکړو سر دې خلاص شو
او په دې جنگ باندې دوی مصروفه دي چې تر څو پورې موږ د خپل ملک غلامان نه ایستلي تر هغو پورې موږ یو ملک ته هم جواب نه ورکوو. زه مصروفه یم د خپل ملک د غلامانو په ایستلو کې د خپل ملک غلامان چې ما په 100% تمام کړو له هغه وروسته به بیا له هر ملکه چې د ما سوالونه دي بیا به زه له هغو سره خبرې کوم. مهرباني وکړئ. ګوره یاراره د دې خاورې 15 فیصدي ته دعوه کوې که نه کوې د دغه خاورې 15 فیصدي دعوه خو ته اوس هم کوې که نه کوې 15 مایک بند کړه یو منټ را سره پرېږده بله به زه طالب جان هم راواخلم طالب جان ته هم خبره کې وکړم بیا خوند کوي مایک ګرد سټوډیو به ګډه شي بس ته نو خو زه درته امنیت به وایه کوم چې هلته امن دی. ګوره زه خبره درته کوم ته خو عبدالله جان وروره ما لږ ورسره پرېږده دا رقم زه نه یم چې زه پاکستانی یم په دې موضوعاتو زه خبر نه یم له دا موضوعات ما لیدلي نه دي دا خو د دوی ټاپې دي په خلکو باندې لګوي. الحمدلله په افغانستان کې زه پیدا شوی ما د پاکستان د افغانستان خاوره د ما د هلته چې زه کوم پیدا شوی یم د ما د پولیسو ځای ده هلته زما وخت تېر کړی ده داسې نه ده لکه د دوی په اصطلاح باندې چې دوی چاته ټاپې لګوي هغه رقم ده. ګوره زه تا ته دغه خبره ما په تا باندې سوال وکړو ته بیا بلې خواته ولاړې ما درته وایي چې موږ په داخلي جنګ باندې مصروفه یو او تاسې دا د 80% خبره وکړه. ګوره 80% ملت له موږ سره ولاړ خو دغه غلامانو داسې حال جوړ کړی ده چې تیارې او د امریکې چې کومې وسلې دوی ته ورکړي دا ټول د موږ په ملت باندې استعمالوي. ملت خو خالي سلا ده له هر سړي سره خو سلا نشته. موږ دغه د 80% دعوا په دې باندې کوو چې د موږ په علاقو کې چې کومې علاقې د اسلامي امارت د طالبانو په لاس کې دي په هغو کې امن ده غلاوې نه کیږي لواطت نه کیږي زناوې نه کیږي او هلته د پاکستانی خو څه کوي یو د امریکایانو د ګوټ پل هم نشي پیدا کولی و چې سر خلاص شو د موږ چې کومې منطقې په امن کې دي. نو ته دا خبره بیا کوې یو منټ ودرې یو منټ ته د بارډر خبره کوې وره په بارډر باندې تاسې څه وکړو تاسې د خپل د بارډر خبره ما ته وکړي تاسې په بارډر باندې څه وکړو کوم کردار تاسې وکړو کوم کردار تاسې دغو پاکستانیانو ته وکاره کړو تاسې چې کومه دعوه د خپلې خاورې کوله بارډران نور د افغانستان په خاورې ته رامخته کړي دي ډیورن کرښه بیا دغه ستونزه رامخته کړې ده تاسې څه کړي دي اشرف غني و اعلامیه د دې خلاف ته راوښیه چې د دې یوه خبره کړې. ګوره تا ولسټی بارډر دا خو ته دا یې لکه د افغانستان چې ځان نه بولې ګوره دغه بارډر هم زما دی هم ستا دی. ګوره په هلمند کې چې ازغن تار تېرېدی ستا طالبان ورسره ولاړو ستا طالبانو دا سیمې خردار ورسره راکشوی ویډیو ثبوتونه پر دغه انټرنیټ پراته دي. بل ګوره یو ملت ته دی ثبوت مه یایې چې ویډیو ثبوتونه په شمشاد راوښیه دا یوه په بي بي سي راوښیه دا دوه والله زه درته یم زه یوه خبره تا ته وکړم قسم په بالله چې یو پاکستاني توپک موږ راوړلی او دغه میډیا لیدلې وای ګوره او دغه میډیا لیدلې وای لا به نن په دنیا کې د موږ تماشه جوړوه. دا نو مراته دا خبرې مه کوه چې ته اوس په موږ باندې بالکل دومره ثبوت کوي چې موږ ازغن تار ورسره نیولی یو. دا په دې لپاره په ډېره لوړه کچه تبلیغات شروع دي دا کومې خبرې چې ته کوې چې د پاکستان غلامان تاسې موږ ثابتوئ او موږ بالکل قطعا هم نشي ثابتولی. ګوره احراره زه خپله چې یم هم په هلمند کې ګرځېدلی یم په هلمند کې سری کلا کې ګرځېدلی یم هم په کوټه کې افغانستان ګرد انشاءالله ته څوک شلی دی. ګوره تا دغه طالبان که د پاکستان غلامان نه وای د ملي اردو لنجران دغه په کوټه کې چلیږي که نه چلیږي پاکستاني موټرسایکلان په هلمند په دا علاقې کې چلیږي که نه چلیږي د مجاهدینو سره کوم موټرسایکلان دي دغه پاکستاني موټرسایکلان. ګوره زه تا ته یوه خبره درته کوم ته خبرې ته غوږ نیسه ته ما ته ګوره ته بلې خواته باس بیا زه ما په تا باندې سر خلاصېږي. ګوره خبره په دې ځای کې ده دغه موټرسایکلان چې موږ درولو د هلته یا دغه د هغو رینجرې ته راښیي د عسکرو رینجرې والله بالله تالله که یوه رینجره هم دلته را پیدا کړي په کوټه کې دا خبرې چې دا ته کومې کوې دا د کوټې خبرې په کوټه کې شورا ده او بیا پلان ده او پلانه ده دا خبرې دا پالتو داسې خبرې دي چې د یو چا د
اراره زه ګوره زه لا اله الا الله محمد رسول الله زه مسلمان یم زه دلته قرآن اخلم لاس درته پرېږدم چې ما خپل په سترګې لیدلي دي اوس څه کې وایم چیرې دې ولیدل نه دا خبره صحیح ده خو د جنرال عبدالرزاق غرور په هغه لیلام په خرڅ کړي دغه ټانکانو موټرانو عبدالله صاحب یو مې ته مایک بند کړم ما اراره سره پرېږد زه دلته قرآن درته راخلم در قرآن لاس درته ایږدم مسلمان یم لا اله الا الله جای راوکی چیرې دې ولیدلې په کوټه کې په پښین کې مې لیدلي په کوټه کې مې لیدلي په پښتون آباد کې مې لیدلي ودرې زه تا وروره چې په پښین کې مې تر راوښه لنجر مې لیدلي دي د ملي اردو لنجر شنه لنجران مې لیدلي دي ټیر منې کرا پیدا کی د رنجر ټیر منې کرا پیدا کی صد خلاص دغه شی باندې غلامي نه ثابتېږي اوس به زه تا باندې سوالونه وکم ما د تا د سوالو جوابونه درکو اوس زه تا ته د دې جواب راکړه وره اراره هغه دوی په خرڅ کړي وو پولیسو په خرڅ کړي دي صاحب هغه پولیسو په خرڅ کړي رنجر وره پولیس څونه به غیرت نه دي چې خپل ملک شي وړي پر بل ملک یې خرڅوي رانه کې وروره منټ هغه چې دلته متر اوسه ولنجر چیرې تل ده په لا اله الا الله محمد رسول الله قرآن اخلم لاس پرېږدم ته یم پر شیر دي چې موږ زه درته یم چې هغه خبرې په درواغ دي په هېڅ حقیقت هم نه لري قرآن نه چې دا د ټول افغانستان قرآن شریفونه راواخلي او مخته کې دي تاسې قرآن ته اعتبار زه پر قرآن لاس ایږدم زه خو بیا سره چې زه پر قرآن لاس ایږدم زه درواغ زه کافر شوم بیا منټ ودرې اقرار مسلم وروره ما زه په پښین کې وسېدلی ما ته دې راوښیي درواغ وایي نصر الله صاحب درواغ وایي دا پالتو خبرې داسې لایق بلې خواته بیا احراره زه مسلمان یم لا اله الا الله محمد رسول الله چاته نوبت ورکړه دی دلته پاتې شي زه خالد زه له دنه سوال کوم یو نصر الله صاحب میک مخلصو نصر الله صاحب مهرباني وکړه میک مخلصو نکیبه ګوره زه تا ته تا چې سوالونه کوم د تا غلامي داسې ثابته ده لکه دغه اوسې د مازګر لمونځ په قرآن باندې ثابته ده د تا غلامي په قرآن داسې ثابته ده ته راولاړ سوې د امریکې په ټانګو کې رالې د امریکې په تیارو کې سپارېدې او د افغانستان مدرسې دې بمبارولې په دې کې ته څه یې دا ودرې دا خو ډېر ښایسته سوال وکړي دا امریکا ما ته چا راویستله دا امریکې ته لاره چا ورکړه ول دغه سره ودرې خو ما لاره ورکړه ته ورسره درېږې ګوره تا لاره ورکړې ته دغه ته ولې سوال جواب نه کوې بلې خواته مه ځه وروره د دغه سوال جواب اوس استاد زه درته یمه چې ما راوستل یا ما لاره ورکړه ته به ورسره درېږې د دوی په ټانګو باندې به په خپل افغانستان کې بمباري کوي که به راځې پاکستان کې به بمباري وبې کوي ګوره اراره ودرې زه تا ته وار در کوم دومره جرأت په تاسو کې نشته چې تاسې د یو خالي یوه پټاکۍ د تر باډره دور راواړو دومره جرأت هم په تاسو کې نشته تاسې خالي طالبانو ته بس دغه لقب ښه ورکړی چې تاسې پنجابیان تر دغه غټ ثبوت نشته چې په شل کاله کې تاسې یوه پټاکۍ هم دورې نه ده ورته راړولې ولې په دا کوټه کې دا جنرال صاحب عبدالرزاق لږ مهینې پکې بچاو کړه نو جنرال عبدالرزاق خو خلاص واس جنې هغه موږ سره کم کو نو هغه خو دا تا ولیدل هغې خواته مه ځه موضوع هغې خواته مه بیایې خبره په دغه ځای کې د تر دې غټ ثبوت نشته چې تاسې د افغانستان په ولس باندې بمباري کوئ او دلته په طالبانو ته پنجابیان یاست ګوره که موږ په دا ولس باندې موږ بمباري کړې وای نن دا ولس موږ سره نه درېدی بس نو ته اوس غلامي نه منې نو زه اوس له تا سره څه وکړم دلته یو ځنډ کته کښېنه بعد کې دې بېرته راپورته کوو بیا به انشاءالله بل نور سوالونه